أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات ژوند ومفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، موږ په تېره شپږمه پته کې هغه موضوع بیانول چې د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره و ابو طالب ته ورغله او ورته ویل یې: یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بېځایه خبرو څخه منع که، خو تا نه کوي منع. نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولی چې زموږ پلرو ته بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یا دی زموږ څخه منع که، او یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسي. یعنی یا موږ ونه وژل سو یا تاسې ونه وژنو. و ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سوه، او پوه سو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویل: ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې یې راته وویل. نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سې او یا بله لار وسنجوو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکا مې زما د کومکه څخه لاس اخلي او اوس زما د کومک کولو څخه ضعیفه سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي. ورونو، د دغه جملې په معنا پوهیږئ؟ دنیا ټوله یا شپه ده یا ورځ. شپه یې سپوږمۍ ده، ورځ یې لمر دی. یعنی که ټوله دنیا و ما ته راکول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: ای اکا، په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښیږدي او ووایي چې دا کار یعنی دعوت پرېږده، تر هغو به پرې نږدم چې یا دغه دین ښکاره او ظاهره نسي او یا زه هلاک نسم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژړل او د اکا څخه ولاړ سو. ابو طالب پسې ورغږ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مخ ورته راواړاوه، اکا یې ورته وویل: ای وراره، ورځه، هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه. په والله هیڅ شی او هیڅ شي او هیڅ چاته به دې هیڅکله تسلیم نه کم. او بیا یې دغه شعر ووایه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق و چې د هغه په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاتړ او تایید کاوه، چې دغه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت او د دین د اظهار دپاره د قوت او طاقت مصدر او منبع وه.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي و ډلو ته و حاجانو ته و افرادو ته هر چاته بې له تردد او بیرې د توحید او اسلامي دین بیان کوي. قریشو چې ولیده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نور هم خپل دعوت نشروي، پوه سوه چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم منع کړي او یا د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه لاس واخلي، او دی چې د قریشو د تفرقې او دشمنۍ سبب دی. دریم وار بیا قریش سره راټول سوه او ابو طالب ته ورغله. دا وار یې یو عجبه وړاندیز یا پیشنهاد ورسره راوړی دی. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یې یو ښایسته ځوان ورسره راوستلی و چې عمار ابن ولید ابن المغیره نومېدی. دا ځوان د نامه، شرف او نسب خاوند و، ښایسته او غني و. او ویل یا ابا طالب، دغه ځوان عمار ابن الولید واخله، د ځان زوی یې وګرځوه، ستا سره دې اوسیږي، د ده عقل او قوت یې ستا، او موږ بیا هم و تا ته نسبت کوو، ستا زوی به بولو، او په عوض کې یې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرو د دین څخه مخالفه دی او قوم یې سره پاشلی دی را تسلیم که چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړي سو. ابو طالب ویل والله دا ډېره بده سودا ده، ستاسې زوی راکوئ چې در ویې ساتم او زما زوی درکم چې تاسې یې ووژنئ؟ په والله داسې به هیڅکله پیښه نسي. مطعم ابن عدي وویل والله یا ابا طالب، ستا قوم انصاف در سره وکړي، خو زه تا وینم چې هیڅ شی نه قبلوې. ابو طالب ویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړې. ورځه، هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. اوس چې د قریشو لاس ته څه نه ورغله او دوه درې واره د ابو طالب څخه ناامیده ولاړ سوه، نو یې خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډېر زیات کړه، او په دغو ورځو کې د طاغي قریشو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر په بله طریقه سره پیدا سو چې د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویې سبب وګرځېده. هغه دا چې د مکې مکرمې دوه نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام و دین ته داخل سوه چې یو یې حمزه ابن عبدالمطلب و او بل یې عمر ابن الخطاب و. خو د دوی د اسلام راوړلو تر قصې د مخه به یو څه هغه سخت ازارونه درته بیان کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده. عتیبه ابن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل زه د النجم اذا هوا او ثم دنا فتدلى څخه منکره یم، یعنی دا آیاتونه نه منم. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو شروع وکړه، کالي یې پر څیرې کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ یې ورتو کړه، مګر د ده ناړې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه و موښتې. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړه او ویل الهي، ستا د سپو څخه یو سپی پر مسلطه کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شرا قبوله سوه. یو وخت دغه عتیبه د قریشو د څو نفرو سره و شام ته په سفر تللی و او هلته یې په یوه ځای کې واړول چې و هغه ځای ته الزرقاء ویل کیږي. د شپې یو زمری پر راغلی، عتیبه نارې کړه، ویل ما لره دې ویل وي په والله دغه زمری ما خوري، لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته شرا کړې ده او زه محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې ووژلم چې دی په مکه کې دی او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو او د ټولو خلقو د مابین څخه پر دغه عتبه حمله وکړه او سرسیر یې کړي. او د دغه قاتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم شریف کې لمونځ کاوه. د سجدې په وخت کې عقبه ابن ابي معیط کافر
د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه پښه کښېښول او تر دونه وخته یې کښېکښه چې قریبه وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفس وخیږي. او د هغه کارو څخه چې پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده درلوده یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یوه اوږده حدیث کې روایتوي او وایي ابو جهل د قریشو د مشورو په یوه مجلس کې وویل یا معشر القریش یعنی ای د قریشو قومه تاسې وینئ چې محمد ته بل کار نه دی پاته بې له دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي پلرونه مو بې عقلان او ناپوهان بولي زموږ الهه په بدو نومو سره یادوي زه خو نور صبر نسم ورته کولی د حل ټوله لارې چې موجودې وې هغه مو عملي کړې خو هیڅ فایده یې ونه کړه او اوس ما یوه چاره سنجولې ده چې بې له هغه بله لار نه لرو. قریش وویل هغه چاره څه شي ده؟ ابو جهل علیه لعائن الله وویل زه محمد وژنم زما د الله سره وعده ده چې یوه دونه ډبره اخلم چې تر هغه لو ډبره نسم اخیستلی کم وخت چې محمد په لمانځه کې سر پر سجده کښېښاوه په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وژلو به د هغه څخه خلاص سو. بیا نو ستاسې اختیار دی چې ما د عبد مناف و اولادې ته ورتسلیموئ او که مې دفاع کوئ ستاسې خوښه ده حتی که د عبدالمطلب اولاده ما مړ هم کې خو زه دا کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او دا یې شیطاني اعمال. قریش ویل یا والله هیڅ کله دې وهي چاته نه تسلیموو موږ ټول ستا دفاع کوو هر څه چې دې زړه غواړي هغه وکړه. او دا سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي. په سبا سهار کې قریش د خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. ابو جهل یوه لو ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ انتظار کوي. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې اودس تازه کړی و او راغلی د کعبې شریفې سره لمونځ کوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې ډیره اوږده سجده به کول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل رب ته سر پر سجده کښېښاوه ابو جهل هغه خپله ډبره واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف وررهي سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سو ډبره یې وغورځول و قریشو ته ورځغلي د بیرې د مخ رنګ او بڼه بل قسم اوښتې ده. قریش د ده مخ ته ور ولاړ سوه ویل څه درته پیښه سوه یا ابوالحکم؟ ده ویل ایا تاسې ونه لیدئ؟ قریش ویل څه شي مو ونه لیدئ؟ ابو جهل وایي هغه چې ما ولیدئ تاسې نه ولیدئ؟ قریش وایي څه شي دې ولیده حال ووایه. ابو جهل ویل ومې لیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوښ زما پر طرف را رهي دی خوله یې خلاصه کړې ده غواړي چې پر ما حمله وکړي. قریش ویل ته پرتې وایه موږ هیڅ شی ونه لیدی. ده ویل قریبه وه چې ما مړ کړي او تاسې ونه لیدئ. دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصېدو دپاره الهي معجزه وه. ورونو دلته به دا یوه خبره لا هم وکم قریشو نه واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تبتیه او نقشه جوړه کړې ده خو په نه سره واره کې ناکامه سوي دي. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ دی خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشې او دسیسې په خپل فکر او دماغ کې سنجوي. مګر په دغه وختو کې یو بل چم او حیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته غوږ ونه نیسي. ویل نضر ابن الحارث را وغواړئ. نضر ابن الحارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طائب کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو تېر سوی و. په دغه سفرو کې یې ډېرې قصې زده کړې وې. د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ور معلوم وه. د خبرو ډک سړی و. زاړه نکلونه نوي واقعات عجایب او غرایب یې زده وه. قریشو دا سړی راوستی ویل ته به دلته اوسېږې
هر وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې یو ځای کښیني ته به هم هلته ورته کښینې. دی علیه الصلاة وسلام به خبرو ته نه پرېږدي، هغه ستا مزهداره او خوندورې قصې به شروع کړي. نضر ابن الحارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به یې داسې کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به یو ځای کښېنستی او قرآن مجید به یې وایه یا به یې دعوت کاوه. نظر به هم هلته ورغلی او خپلې قصې به یې شروع کړې. په اولو وختو کې د قریشو دغه حیله تر یو اندازې کامیابه سوه. خلقو به د دغه نظر و عجایبو ته غوږ نیوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس به یې پرېښاوه او نظر ته به ناست و او کم وخت چې به نظر خپلې خبرې خلاصې کړې نو به یې وویل څوک وایي چې محمد تر ما ښه او بهتر دی؟ هغه زړې او پخوانۍ قصې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ قصې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات دي، دواړه یو شی یو. پر دې قسم څو ورځې تېرې سوې او خلق د نضر ابن الحارث په قصو ماړه سوه. چیرې د ده خبرې او قصې او چیرې قرآن کلام الله. خلقو بیرته دی او د ده مجلس پرېښول او هلته به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ناست وه او د نضر ابن الحارث د دغه عمل او وظیفې په باره کې چې ده او نورو کفارو به ویل چې قرآن مجید پخوانۍ قصې دي، د قرآن مجید په مختلفو صورتو او ځایو کې نه آیات نازل سوي دي چې ټوله د دوی دغه خبرې ردوي چې وایي قرآن پخوانۍ قصې دي، چې یو د هغو آیاتو څخه د سورة الانعام 25 نمبر آیات دی چې رب عز وجل فرمایي یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي نه دی دا قرآن مګر د پخوانیو خلقو باطلې قصې. او په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سوی دی په هغه کې پر دغه نضر ابن الحارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی بلکې دا کلام الله تنذیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصیحت او لارښوونه موجوده ده. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خنثی کولو دپاره د قریشو د طرفه یوه طریقه وه. خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فکر ورسره دی. ابن اسحاق د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یوه ورځ قریش نږدې و کعبې شریف ته ناست وه او زه هم ورغلم، هلته کښېنستم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره راووتی، د کعبې شریفې پر طرف رهي دی، څو حجر اسود یې مسحه کوي او بیا یې په طواف شروع وکړه. په طواف کې چې د قریشو پر برابري راغلی دوی ځینې بدې او بیکاره خبرې ورته وکړې چې د دې خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ښکاره سو او څه ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابري راغلی قریش بیا پوچ او رد وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامې پر مخ ښکاره دي. بل وار بیا دغه حال دی. د طواف په هر شوط کې چې پر دوی راسي قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم دی او هیڅ نه ورته وایي. خو د طواف په آخري شوط کې قریشو ډېر شنیع او بد الفاظ د ده صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی، په ډېر قهر او غضب یې ورته وویل اتسمعون ما یا معشر القریش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. یعنی ای د قریشو ډلې تاسې اورئ، زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، زه به و تاسې ته حلالول راوړم، یعنی تاسې ټوله به حلال کم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اورېدلو وارخطا او په بیره کې سوه. ټوله چپ او پر خپلو ځایو ناست دي. په دوی کې هغه قوي دونه وکولای سوای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور ولاړ سو،
په ډېره نرمه او د عذر په لهجه ورته وایي یا ابوالقاسم ومو بخښه، ته کریم او حلیم یې، موږ ستا په حق کې غلطیا وکړه. نور هم عذرونه وایي. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لهجې او خبرې د بیرې څخه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیسو او دوی یې پرېښول. قریش چې بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل اوس ځانونه ملامتوي، یو د بل سره وایي دا مو څه وکړه، موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی او اوس موږ ټوله د ده په یوه خبره وبېرېدو. دا څه راوسوه؟ ژر مو بیا بخښنه ځینې وغوښته او زارۍ مو ورته کولې، هغه هم د ده په یوه خبره. قصد یې وکړي چې سبا به ډېر ازاروو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبې شریفې ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وار ورته راولاړ سوه او پر راوګرځېدل. دا یې یوې خواته کشوي، هغه بل یې بلې خواته کشوي، یو سکر کوي، یو چپلاخه، او ورته وایي ته موږ په حلالولو بیروې او موږ حلالوې. د هره طرفه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په مابین کې ورک دی. د کومې خوا دفاع وکړي؟ کار یې د قدرته وتلی دی او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهل زیاتیږي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او دا حال یې ولیدی. غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي، خو په وسه یې نسوه پوره. نو یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور و طرف ته ور وځغستل او هغه یې خبر کړي. هغه هم په ځغستا راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. یو طرف او بل طرف ته خلق پورې وهي. څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو د مابین څخه راویستی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ژاړي او وایي تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی، بس دغه ګناه ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د دغه مابین څخه راویستی. دا هغه درد، هغه تکلیف او عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل قوم څخه ورسېدی. امام بخاري د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه مې پوښتنه وکړه چې په هغه ټولو سخت عذاب مې خبر که چې مشرکانو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی دی. عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معیط راغلی او خپل کالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ور واچاوه او ډېر شدید یې خفه کړي، تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوږو ونیوی او ځینې کش یې کړي او ویل تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی. او په حدیث شریف کې او په هغه حدیث کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها یې روایتوي، وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې سوه چې هله ملګري ته دې ځان ورورسوه. وایي ابوبکر زموږ څخه ووتی او ده 4 کوسۍ درلودې، د وریښتانو څخه یې کوسۍ جوړې کړې وې چې د کوره څخه ووتی. دغه یې ویل آیا تاسې یو سړی پر دغه وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابوبکر بیرته راغلی کوسۍ ته چې به مو لاس وروړئ هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنې ټوله یې ورشکولې وې. خیر، تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاوره سوه، جرأت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم و، د بد ویلو او ښکنځلو جواب یې چاته نه ورکاوه او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولی. تحمل کوي او هغه آیات شریف
خو مو د مخه درته بیان کوي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولربک فاصبر او خپل رب ته دې صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو اوریځو په فضا کې د ضعیفو خلقو دپاره یو نور او روښنایي وځلېده چې هغه د حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حمزه رضی الله تعالی عنه د بعثت د 6 کال په آخر کې مسلمان سو او ډېر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذوالحجه په میاشت کې و او د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب دا و. یوه ورځ قریش د کعبې شریفې سره ناست وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته و و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په ښکنځلو او بدویلو شروع وکړه. ډېر شدید او غلیظ الفاظ یې ورته وویل چې تر دغه وخته چا دغسې بد الفاظ نه وه ورته ویلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ د ډېره قهره څخه تغییر کاوه مګر په وسه یې څه نه وه پوره. په یوه روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم پر سر وواهه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سره څخه وینې راتوی سوې. بیا نو ابو جهل ولاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه وه خوښه خو رهي سوه. په لار کې حمزه رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د ښکار څخه رارهي و. غشي او لیندۍ ورسره وه. د حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار خوښ و او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنه د قوت او دلاورۍ علامه ده او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و. اول چې مکې مکرمې ته داخل سو ښځې ورته وویل که چیرې تا لیدلي وای چې ابوالحکم یعنې ابو جهل ستا و وراره ته څه وویل؟ حمزه رضی الله تعالی عنه وویل څه یې ورته وویل؟ ښځې ویل ښکنځل، بد ویل، هر څه چې وه هغه یې ټوله ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل چا د دغه خبرو جواب ور نه کوي؟ ښځې ویل یا والله هیڅ چا جواب ور نه کوي. حمزه رضی الله تعالی عنه چې په قریشو کې قوي ځوان و ډېر قهر ورغلی. د خپل کور په عوض د دارالندوه و طرف ته ورهي سو. په لار کې و هیچ چاته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې ویویني او ور حمله کړي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمرو بن هشام دی د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی. هغه لیندۍ چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه یې پر سر وواهه. د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله دا زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندۍ یې بل واری پر وکړي او غږ یې کړه څوک زما جواب وایي؟ د ابو جهل قوم چې بني مخزوم وه هغه ولاړ سوه غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنګ او فتنه جوړه سي. ابو جهل غږ پر وکړي پرېږدئ خطا زما وه، ما د ده وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدله او انتقام واخیستی. مګر ده یوه جمله وویل. دی وایي زه نه پوهېږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم. دا جمله مې بې اختیاره د خولې څخه ووته، حال دا چې زه د ده پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي کور ته ولاړم او په دغه جمله کې چې بې اختیاره زما تر خولې وتلې وه فکر کوم او ډېر په حیرت کې پاته سوم چې زه د محمد پر دین نه یم او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته او اوس حیران یم چې د هغه خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین ته ور واوړم.
او که سبا و هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته ووایم چې زه د محمد پر دین نه یم، او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپلې خبرې څخه واوړي. ټول په دغه فکر کې باندې تېره سوه او نه پوهېږم چې څه وکړم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي که دغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوې، او که د دغه څخه غیر او مخالفه وي د دغه حالت څخه چې زه پکښې متردد او حیران یم ته مې وباسې. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ سو. سبحان الله. زه په بادې یوه خبره تر خوله وتلې وه، هغه خبرې وسمې لارې ته راوستی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او د شهادت کلمې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډېر زیات خوشحاله سو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه ژوند څوک یې په عذاب او ازارو کې ژوند تېروي، یو بل نور او روښنایي وځلېده چې تر هغه اولې روښنایي یې ځلا زیاته او ډېره وه، چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذوالحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو 3 ورځې وروسته په اسلام مشرفه سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام راوړلو دعا کړې وه. د عبد ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، او امام طبرانی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اللهم عز الاسلام بالرجل الیک بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام، یعنی الهي په دغه دوو نفرو کې چې هر یو وتا ته خوښ وي چې عمر ابن الخطاب دی او ابو جهل ابن هشام دی، په هغه سره اسلام معزز کې. نو د دغه دوو څخه په الهي دربار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ و، او د ده په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبوله سوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې د قریشو څخه پر مسلمانانو هغه ډېر شدید عمر رضی الله تعالی عنه و، مګر په عین وخت کې پوه، عاقل، هوښیار، قوي و. همت د هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر آخره رساوه. او عمر ابن هشام چې ابوالحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل و، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود و اسلام ته ډېر کومک رسوي، خو دغه صفتونه په حضرت عمر ابن الخطاب او په عمر ابن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهوره موجود و. نو زه علیهم دعا کول چې الهي په یوه د عمرینو اسلام معززه کې، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوي کیږي، ځکه اسلام تر هغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې و، نو خود ضعیفه و و یوه دغسې شدید او باعزمه سړي ته یې ضرورت درلود. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب سوه، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایاتو کې چې وګورې دا معلومیږي چې د ده زړه چې د ده و زړه ته د اسلام ننوتل په تدریج سره وه. د مخه تر دې چې د ده رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا بهتره ده چې د ده رضی الله تعالی عنه هغه دننه عواطفو او مشاعرو ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهوره او معروفه و، قهرمن او شدید سړی و، او ډېر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدل دي، او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقیض مشاعر موجود وه. د یوه طرفه یې د هغه عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورته ایښې وه. ځان یې و هغه لهو لعب او شهواتو ته ور ایله کړی و کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي ته ورته ایسېده،
او بیا د ده په عاقل زړه کې شک او چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پرله اوښته او بیا به خاموشه سوه. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه یې داسې راوځي. یوه شپه ده غوښته چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښت ننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و، لمونځ یې کاوه او په لمانځه کې یې سورت الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تالیف یې ډېر خوښ سوه. نو دی وایي ما د خپله ځانه سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی بېشکه خامخا دا قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی. تاسې ډېر لږ ایمان راوړئ بلکې نه مؤمنان کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کوي: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. یعنی دا قول د کاهن هم نه دی لکه تاسې چې ګمان کوئ. تاسې ډېر لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزیل من رب العالمین. دا قرآن د رب العالمین د طرف او آخر. رضی الله تعالی عنه وایي یو څه تر تاثیر لاندې سوم، اسلام یې وزړه ته رانږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښېښول سو. مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت د پلرو او نیکهګانو د دین لویوالی بیا هم پر دغه حقیقت چې د ده پر زړه یې غږ کاوه غالب و. بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع. خو بیا هم چې د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی په ده کې ولیدل سو. هغه حبشې د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. نو خو یوه په بل پسې هجرت کاوه. نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده. دې غوښته چې هجرت وکړي. نو یې د خپل زوی عبدالله سره داسې نقشه جوړه کړه چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم او د پلاني غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه، کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبدالله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی او الله د شپې ناوخته پر ضروریات شیان ورڅخه دي پسې را رهي سوه. د مکې مکرمې څخه چې ووته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. ویلې ده چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. ویل چیرې ځې یا ام عبدالله؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته وویل یا عمر ازارونه مو راکړه، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرېمږدئ چې در څخه ولاړ سو. نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې. نو مې پرېږده چې هجرت در څخه وکم. تا ته څه تاوان رسیږي که دې پرېښولم او ولاړم؟ عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اورېدلو نرم سو او ښځې ته یې وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبدالله؟ ام عبدالله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې ویل هو دا فراق او جدایي ده. عمر رضی الله تعالی عنه ویل په مخه دې ښه، سلامتیا دې ملګری سه. د اول وار دپاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سوه او لاړه. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سوه. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه خو نه نه یم لیدلی، یوازې لیدم. زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکړه. ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پرې او په اخر کې دا هم راته وویل په مخه دې ښه. زوی یې ورته ویل مور ستا لکه چې د دغه جملې د ویلو په سبب د ده اسلام ته امید پیدا سوی دی؟ ښځې ویل هو داسې راته معلومیږي. عبدالله ویل
والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي خو عمر به ونه وایي. دا د خلقو افکار دي. خیر، دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره سوه، مګر دا نرمي میل و اسلام ته نه و، بلکې دا فقط د دغه ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دا تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائبو مشکلاتو سبب څه شي دی؟ پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دې ټولو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه دی هم بدله کې مهمه نه ده. مکه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاصه کم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان سره ستوره راوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راووتی. په لار کې یوه صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبدالله و او په پټه مسلمان سوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیده چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنگ دپاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دي. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الهه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه ترسره کوي او نعیم غواړي چې عمر د دغه کاره څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپله دین څخه اوښته یې. که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې زه دغه کار کوم. نعیم ولیده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ یې هم فرض کړی او منلی دی. هو، هلته داسې نور خلق هم وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژ تقاضا او آرزو یې درلوده، مګر دا کار یې نسوای کولی ځکه هغه پر خپل مرګ بیرېده. دا معلومه خبره وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یوه داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورسوي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده ته باید د خپلې کورنۍ څخه راشروع کړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یوه بل کار مشغوله کړي او دی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل خور دی فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دینه اوښتي دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې. عمر نو خبر چې خور او اخ یې مسلمانان سوي. دعوت سري وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه، مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېده او یا داخل سوي وه هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړي، چا په ښکاره سره. فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنه خور د هغه جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه را وګرځېدی او د خور د کور و طرف ته رهي سو. د فاطمې رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، دغه سعید د هغه زید زوی دی چې د مخه یې بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. دغه سعید د هغه زید زوی دی او د اولو مسلمانانو څخه دی، د عشره مبشرو څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړی دی. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمې خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت
رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قرآن مجید ورته وایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغو کسانو ته چې نوی بې ایمان راوړي هغه کسان ور استول چې مخکې یې ایمان راوړی و، قرآن مجید او اسلام به ورښوی. نو دوی 3 نفره ناست دي. قرآن کریم وایي چې عمر کور ته ور داخل سو او دننه په خونه کې یې د قرآن مجید د ویلو آواز واورېدی. پوره یې نه اوري، فقط یوه همهمه غوږ اوري، غوږ یې ورته ونیوی، بیا هم نه پر بیلیږي. عمر جبار، تاسې فکر وکئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډېر لوی سړی و، د هغه ډېرو خلقو څخه و، د هغه ډېرو غټو خلقو څخه و، ډېر لوی او قوي بدن یې و. کم وخت چې به پر آس سپور سو پښې یې مځکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و بې له خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. د دوی دوو د غټوالي په باره کې وایي کم وخت چې به ډېر مسلمانان سره یو ځای سوه د ټولو د مابین څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومېده. د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خو لطفا فتا واړوه. د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. دغه جبار عمر دروازه ورپورې وهل، خور یې وبېرېده. ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړي. پستو په پښتو کې و هغه کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کیږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړي. فاطمې رضی الله تعالی عنها هغه د قرآن مجید ورقه پټه کړه او بیا یې دروازه ور خلاصه کړه. عمر ورننوتی، ویل تاسې څه شي وایه؟ هغو ویل هېڅ شی نه و، موږ په خپل مابین کې خبرې سره کولې. عمر ویل یا ما یو څه واورېده، آیا دا هغه د محمد خبرې وې؟ سعید ویل یا عمر که حق بیله ستا د دین څخه په بل دین کې و. عمر پر سعید نارې کړه اصابات، ایا د دینه اوښتی؟ سعید ویل الاسلم، یا بلکې مسلمان سوی یم. عمر هغه خپل اخښی سعید را چپه کوي او وهي. خور یې فاطمې رضی الله تعالی عنها ځینې راپورته کوي، خلاصوي یې. عمر خپله خور فاطمه هم پر مخ په چپلاخه یا څپېړه ووهل. د هغې د خولې څخه وینې را ایله سوې. عمر جبار او شدید دی، رحم او شفقت یې هیر دی. خور یې په ژړا سوه، ویل هو موږ مسلمانان سوي یو، پر الله او د هغه پر رسول مو ایمان راوړی دی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ناامیده سو، ویلې ده چې خور یې ژاړي او د خولې څخه یې وینې را بهیږي. وشرمېدی او پر خپل عمل پښیمانه سو. په زړه کې یې رحم او فقط پیدا سو چې څنګه خپله خور وهي، او دا هم نو یې په نرمه لهجه ورته وویل هغه ورقه چې تاسې ویل هغه راښکاره کړئ چې زه یې ووایم. خور یې ویل یا نه یې درښکاره کوم. عمر ویل قسم په لات او عزا په بد نیت لاس نه وروړم، فقط رایه که چې ویې ګورم او تاوان هم نه ورسوم. خور یې پوه سوه چې عمر نرم سو، نو یې ورته وویل یا عمر دا کلام الله دی او ته مشرک او نجس یې. که دې د هغه د ویلو اراده وي یو وار غسل وکه، بیا به یې درکم چې ویې وایه. د عمر فکر او چرت په بند سو چې دا به څه شي وي او څه به لیکلي وي. نو د ډېره شوقه څخه موافق سو غسلخانې یا تشناب ته ننوتی او غسل یې وکړي. کم وخت چې راووتی هغه ورقه یې ورکړه کومه چې قرآن مجید پر لیکل سوی و.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې لیک او لوست زده وه د ورقې په ویلو یې شروع وکړه. په ورقه کې لیکل سوي وه بسم الله الرحمن الرحیم. عمر رضی الله تعالی عنه وویل ښه پاک او طیب نومونه دي، نیک او مبارک نومونه دي. بیا لیکل سوي وه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. موږ د دې دپاره دا قرآن پر تا نه دی نازل کړی چې ته ځان په محنت او مشقت کې واچوې. الا تذکرة لمن یخشى. موږ د هغه دپاره پند نصیحت نازل کړی دی چې د الله جل بیریږي. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. نازل سوی دی د هغه چا د طرفه چې خلق کړي او پیدا کړي دي مځکه او لوړ آسمانونه. الرحمن علی العرش استوى. دغه د مځکو او آسمانو خالق ډېر مهربان رحمان پر عرش مستولی او غالبه دی. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. خاص دلره دی، یوازې دی مالک دی د هغه شیانو چې په آسمانو کې دي او د هغه شیانو چې په مځکه کې دي او د هغه شیانو چې د مځکې او آسمانو په مابین کې دي او هغه شیان چې تر مځکه لاندې دي. دغه ټول موجودات په خلقولو، په ملکیت، په فرمانبردارۍ کې یوازې د ده جل جلاله دي، بل هیڅوک نه دی ورسره شریک. وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى. او که په خبرو یا ذکر کولو سره جهر په زوروالی کوې دې ته ضرورت نسته، ځکه چې بېشکه دغه الله خبر او عالم دی په پټه خبره او تر هغې هم په پټه چې د زړه حال دی. الله عز وجل ته په زوره خبرې، کرارې خبرې، پټ د زړه حال ټول یو شی دی، پر ټولو حالاتو عالم او خبر دی. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله نسته بل معبود برحق مگر یوازې هم دی دی، خاص د لره دي ښه نومونه او صفتونه. دغه د سورة طه آیاتونه وایي تر څو دې آیات شریف ته ورسېدی چې الله عز وجل فرمایي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکري. بېشکه چې زه الله یم، نسته لایق د عبادت بل هیڅوک بې له ما څخه، نو زما عبادت کوه او زما د یادولو دپاره لمونځ ادا کوه. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها. بېشکه چې قیامت راتلونکی دی، زه اراده لرم چې د هغه د راتګ وخت پټ او مخفي وساتم. لتجزا كل نفس بما تسعى. د پاره د دې چې هر چاته د هغه عملو جزا ورکړه سي چې دوی یې کوي. داسې آیاتونه چې ټوله د الله عز وجل د قیامت په اړه کې خبرې کوي. حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیاتو په تلاوت سره نرم سو، د کلام الله تر تاثیر لاندې راغلی، د مسلمانېدو اراده یې سوه. نو یې وویل دا څونه ښه او مکرم کلام دی، محمد راوښوئ چې ورسم. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه خو پټ و، دا خبرې اوري. دلته چې عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره وکړه، خباب ابن الارت را وغورځېدی، ویل زیری در کوم یا زه دا رضو لرم رسول صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د شپې دعا ستا دپاره سي. هغه چې ویې فرمایل الهي اسلام په عمر خطاب یا ابو جهل هشام معززه کې درځه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به زه در وښیم. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته رارهي کوي. هغه کور چې د مسلمانانو د اجتماع او تعلیم ځای و. کم وخت چې د ارقم کور ته راورسېده، د عمر رضی الله تعالی عنه سره تر اوسه هغه توره ورسره ده او د جنګ دپاره آماده معلومیږي. او هلته بیا هغه نعیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړی و چې عمر ستا د وژلو په نیت رارهي دی. و اصحاب کرامو ته ټول اخبار داسې رسېدلی دي چې عمر رارهي دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. په هغه نوره قصه چې د فاطمې رضی الله تعالی عنها په کور کې پیښه سوه نه دي خبر. نو خود اصحاب کرام دلته د جنګ دپاره تیار او آماده دي.
کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته راورسېدی او د کور دروازه یې وټکول، یو د اصحاب کرامو څخه ور ولاړ سو، د دروازې تر چاک یې وکتل، ویلې ده چې عمر توره په لاس ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دننه په خونه کې و هغه ته یې حال ووایه، او دلته اصحاب کرام د سرای په میداني کې سره راټول دي. حمزه رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ دوی ویل حمزه ویل خلاصه کوي که د ده راتګ د خیر په نیت وه خیر به وویني، او که د شر وپتنو صحیح د شر غټ او ډېر قوي دی، مګر سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه جنگي پهلوان او فارس دی، داسې پهلوان دی چې په قریشو کې مثل نسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووتی. حمزه ویل پرېږدئ چې کور ته راسي، زه د ده په توره وژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حمزه ته ننوځه. حمزه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر خونې ته ننوتی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عمر ته دروازه ور خلاصه کړي. اوس خلق حیران دي چې عمر د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راغلی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دروازه ور خلاصه کړي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم ساتونکی هم نسته، او حمزه چې په مسلمانانو کې قوي او پهلوان دی هغه ته هم وویل مګر چې د الله صلی الله علیه وسلم حتمي دی، و عمر ته یې دروازه ور خلاصه کړه او عمر کور ته ور ننوتی. غټ قوي جابر شدید سړی توره هم ورڅخه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو، تر ګریوانه یې ونیوی او شدید تکان یې ورکړه. په دونه قوت یې وښوراوه چې عمر پر زنګنو کښېنستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما آن لک یا ابن الخطاب ان تسلم، یعنی ای د خطاب زو د دې وخت نه دی راغلی چې مسلمان سې؟ او نور یې هم پسې وفرمایل او ته تر هغو نه مسلمانېږې چې الهي غضب در باندې نازل نسي، لکه پر ولید ابن المغیره چې نازل سو. او ویې فرمایل اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر تعالی عنه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر ووایه، او کم اصحاب کرام چې دلته موجود و هغو هم په لوړ آواز نارې کړه الله اکبر. دا تکبیر په دونه لوړ آواز و چې ټوله مکې واورېدی. قریش وویل والله یوه حادثه پیښه ده او لو حادثه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې خبره ښکاره او واضحه سوه او خلق خبر سوه، نو یې اصحاب کرام امر کړه چې خپلو کورو ته ولاړ سئ. ټول مسلمانان د ارقم رضی الله تعالی عنه د کوره څخه په تلوار راووته، او هر یو پر خپله لار ولاړی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ما اسلام راوړي د ځانه سره فکر وکړي چې د اهل مکې څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر عداوت لري، خپل زړه راته وویل چې ابو جهل. نو ورغلم او د ابو جهل دروازه مې ور وټکول. ابو جهل راووتی ویل اهلا وسهلا مرحبا بابن اخي. او ویل څنګه راغلی؟ ما ویل چې خبر دې کم او د پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي او ټول هغه شیان منم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. ابو جهل دروازه په زوره بنده کړه او ویل تبا لک، تالر دې هلاکت وي، زما دې ټوله ورځ را خرابه کړه، په شنه سهار دې دا زیری را باندې وکړي، دا څه خبر و چې تا ما ته راوړي؟ ورونو تاسې پوهېږئ چې عمر د همت او مړانې د قصد او عزم خاوند و، د اسلام و مشرکینو ته ذلت او سپکاوی و، او مسلمانانو ته عزت شرف او خوشحالي وه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به یو څوک مسلمان سو کفار به پر راوګرځېده، وهل او ټکول به یې ورکول. نو زه چې مسلمان سوم زما و ماما ته ورغلم چې عاصی بن هاشم او په خپل خبر کوي، هغه په کور او دروازه یې راته وتړل. او بیا د قریشو یوه بل لوی سړي ته ورغلم چې شاید دغه ابو جهل وي، هغه مې هم په اسلام خبر کوي، هغه هم دروازه راته بنده کړه او په کور ننوتی.
بیا عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې څوک سر او پټ راز نه ساتي، خبر ژر نشروي او هر ځای بیانوي، اسلام ژر نشر او قریش په خبر سي. خلقو ورته وویل د خبر د نشرولو دپاره تر جمیل ابن معمر بل مناسب څوک نسته، نن خبر ورته ووایه په دغه ورځ د مکې ټول ښار در خبروي. د هغه وخت بی بي سي و. عمر رضی الله تعالی عنه د جمیل پر طرف وررهي سو. د دغه قصې روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوي. هغه وایي زه په خپل پلار پسې وم چې پلار مې و جمیل ابن معمر ته ورغلی. جمیل د کعبې شریفې سره ناست و. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنستی او ورته یا ته نه یې خبر؟ هغه ورته څه شي؟ ویل ته نه سوې خبر چې زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي والله زما پلار ته هیڅ نه کوي او نه یې پوښتنه ځینې وکړه چې کله یا څنګه. بس ولاړ سو او نار یې کړه یا معشر القریش. عمر دین پرېښاوه. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی او وایي واغ وایي بلکې زه مسلم اشهد ان لا اله واشهد ان محمدا رسول الله. عمر رضی الله تعالی عنه خپل اسلام د ټولو قریشو په حضور ښکاره کړي. قریشو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه. دی وهي او دوی وهي. دې وهلو د ماپښین څخه تر ماښامه دوام، خو په آخر کې عمر رضی الله تعالی عنه ستړی سو. قریش ډیر دي، ځینې یې ځان هوسا کوي او ځینې وهل کوي، خو عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دی او پرله پسې وهل کوي. قریش یو نه دی، پر عمر رضی الله تعالی عنه د هره طرفه وارونه کیږي او وهل کیږي. عمر رضی الله تعالی عنه پوه سو چې نور نسم جنګېدلی، نو یې په دوی کې وکتل هغه د دوی شریف او معتبره چې عتبه ابن ربیعه و، هغه یې ونیوی، پر مځکه یې غذار کوي او د هغه پر ځیګر کښېنستی. نور قریش دی وهي، خو دی د عتبه پر ځیګر ناست دی او دوې ګوتې یې د هغه پر سترګو ور ایښي دي او موږي یې او ورته وایي دغه خلق راڅخه لرې کوې او که دې سترګې در وچاودم. عتبه نارې کړه چې ځینې لرې سئ، پرېږدئ، والله ړندوي مې. قریش هم لرې سوه. عمر رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه، ده هم عتبه ایله کړي. قریشو بیا حمله پر وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه بیا عتبه ونیوی. عتبه بیا نارې کړه. دوی په دغه حال کې وه، ونیسه ایله که څو عاص ابن وائل د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار چې د قریشو د لویو مشرانو څخه و راغلی. ویل څه قصه ده؟ حال ورته وویل سو. هغه پوهېدی چې عمر شدید او د عزم خاوند دی او که دا مسئله اوږده سي په خپله د قریشو په مابین کې فتنه جوړیږي. نو ویل یو سړي د خپل ځان دپاره یو دین اختیار کوي، پرېږدي. نورو هم دی پاوه. رضی الله تعالی خپل کور ته ولاړی. امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه په کور کې و، دا بیره ورسره وه چې قریش به کور ته پسې راسي. په دغه وخت کې عاص ابن وائل السهمي ورته راغلی او دغه عمر په جاهلیت کې زموږ د حلفاو څخه و او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل څه درته پیښه ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل ستا قوم دا اراده کړې ده که زه مسلمان ابن وائل څوک نسي در نږدې کېدلی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي پس له دغه چې عاص دی چې په خلقو ډکه ویل چیرې ځئ؟ خلقو ویل دغه عمر ته چې د دینه اوښتی دی ورځو. عاص ویل هغه ته څوک نسي ورتلای، یعنې زما په ساتنه کې دی. نو خلق سره وپاشل سوه. اوس نو عمر رضی الله تعالی عنه هره ورځ د کعبې شریفې سره قرآن مجید وایي، خو څوک د بیرې نسي ورنږدې کېدلی. دا خو نسبت و مشرکینو ته د عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړل وه. مګر د مسلمانانو په باره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي موږ مسلمانانو د کعبې شریفې سره لمونځ نسوای کولی تر څو چې عمر اسلام راوړي. صهیب ابن سنان او الرومي رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې عمر اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبې شریفې پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای.
پر کعبه شریفه مو طواف کولی سوای او که یو چا بد راته ویلي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب ورکولی سوای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي په عزت د مسلمانانو په حال کې دغه ټول تغیر د هغې ورځې څخه راغلی چې عمر رضی الله تعالی عنه د ارقم ابن ابي الارقم و کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله ایا موږ مسلمانان که مړه سو او که ژوندي پاته سو پر حق نه یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو قسم مې دې په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که مړه سئ او که ژوندي پاته سئ تاسې پر حق یاست. عمر رضی الله تعالی عنه وویل نو موږ ولې خپل دین او اسلام پټوو؟ قسم مې دې په هغه ذات وي چې ته په حق سره رالیږلی یې چې موږ د باندې وروځو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دارالارقم کې موجود وه د وتلو دپاره تیار او آماده کړه، مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او اشرافو څخه وه مریان او هغه ضعیفه خلق یې پرېښول چې دغه نفر ټوله 40 نفره سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 لینه او د یوه قطار په مخ کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه دی او د بل قطار په مخ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی او د 2 قطارو په مابین کې سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دی. د دارالارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبې شریفې طرف ته رهي دي. پر لارې تحلیل تکبیر وایي لا اله الا الله الله اکبر. قریش ورته ګوري او هیڅ یې په وسه ونه سوه، نه آزار ورکوي او نه جنګ ورسره وکوي. د قرات ورا په 40 مسلمانان دي په دغه طریقه د الله عز وجل دین ښکاره او روښانه سو و اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټ حالت څخه و اظهار او اعلان ته راووتی او د دغه ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکړه سو. اوس چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام ته داخل سو او دعوت ښکاره سو د قریش ژوند ډېر تریخ سو او حیران دي چې څه وکړي. نو یې د مسلمانانو شد عذاب ته وتړل حتی په خپله د علیهم او د هغه اصحابو آزار یې شدید کړي چې په قریشو کې د مقام او درجې خاوندان وه. ابو جهل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم که دې تر دې وروسته زموږ خدایان په سپکه یاد کړه بیکاره او بې قدرته دې وبلل موږ بیا ستا رب ته ښکنځل او بدویل کوو. که څه هم قریشو لالوبومنۍ د هغه د بوتانو د عبادت سره کاوه او ویل به چې دا بوتان موږ و الله ته نږدې کوي، مګر نن ورځ یې د حسد او عناد په سبب دا جرأت وکړي ویل که تا بوتانو ته بد ویل موږ و الله ته بد وایو. نو په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 108 نمبر آیات کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی ای مومنانو هغه معبودانو ته ښکنځل دغه کفار د هغو عبادت کوي نو ښکنځل به وکړي دوی الله ته د خپله جهالته په ناحقه سره. په دغه آیات شریف سره مسلمانان د بوتانو د بدویلو څخه منع سوه. که څه هم د بوتانو په بدویلو کې د اسلام مصلحت او فایده سته مګر لوی ضرر هم ورسره ملګری دی چې هغه پر الله جل جلاله بدویل دی. نو مسلمانان هم د بوتانو د بدویلو څخه چپ او پټه خوله سوه د پاره د دې چې هغه لو او بده ګناه بنده سي چې هغه پر الله جل جلاله بد ویل دي. ورونو د دغه 2 مشهوره او معروفه پهلوانانو او قهرمانانو حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر ایمان او اسلام راوړلو وروسته هغه د ظلم تورې پردې څیرې سوې او قریش د هغه خپلې نشې څخه د عذاب ورکولو فرصت سوه او ویني چې مسلمانان ورځ په ورځ ډیریږي.
نو غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خبرو د لارې د دعوت په پرېښولو کې کومې فیصلې ته ورسېږي او د دې کار په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر څه وغواړي دوی یې ورکړي. او دوی بیچارهګان په دې نه پوهېدل چې ټول هغه شیان چې لمر پراخیږي د دعوت په مقابل کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د غوماشي د وزر قدر او قیمت نه لري او دوی په دغه خپلو وړاندیزونو کې ناکامه او ناامیده سوه. هغه داسې قریشو مشوره سره وکړه، ویل اوس نو موږ ته دوې لارې پاته دي، اوس څخه عملي کوو. یو دا خپله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره بحث او بیان وکړو، قانع بې کړو چې د دغه دعوت د کاره څخه لاس واخلي. که دا نه کوله نو همه لار پاته چې هغه مخامخ او مقابله ده. نو ویل څوک باید د خبرو دپاره ورسي چې خبرې ورسره وکړي. د قریشو یو خاص مشر یې د دې کار دپاره انتخاب کړي چې څوک وایي ولید ابن مغیره و او څوک وایي عتبه ابن ربیعه و. په هر صورت یوه ورځ قریش د خپل مجلس په ځای کې سره ناستې ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې یوازې ناست دی. یا محمد ته نسم ور او اوس خبرې ورسره ونه کم، شاید زموږ د پیشنهادو څخه یو شی قبول کړي او موږ پرېږدي. قریش ویل هو ورسه او خبرې ورسره وکړه. ولید هم ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی او ویل ای وراره، تا ته معلومه ده چې ته په قوم کې د لوړې مرتبې او ښه نسب خاوند یې او تا دغه خپل قوم ته داسې لوی شی راوړی چې په هغه سره دې دوی وپاشل، د دوی پر دین او الهو دې عیبونه وویل او د دوی تېر سوي پلرونه دې کافران وبلل. اوس زما څخه یو څه خبرې واوره او په هغو کې ښه فکر وکړه، شاید د هغو څخه یو څه قبول کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایه هغه ویل ای وراره، که ته په دغه کار سره پیسې غواړې، دونه مال او پیسې به درته راټولې کړو چې تر موږ ټولو مالداره او غني سې. رسول صلی الله علیه و آله وسلم کعبې شریفې سره ناست دی او غوږ یې ورته نیولی دی. دا د خبرو کولو او خبرو اورېدلو ادب دی، که څه هم خبرې ټوله بې معنا او چټي دي، مګر ادب دا نه ایجابوي چې هر ګړی د هغه خبرې ورپرې کړي او خپلې خبرې شروع کړي. نو یې غوږ ورته نیولی دی او ولید نور هم و خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او ویل که دې د دې کاره څخه شرف، مشري او سرداري مقصد وي، د مکې سردار هېڅ فیصله به ستا او که پاچهي غواړې زموږ پاچا به دې کړو، او که دې د دې کار څخه مقصد ښځه وي، هره پیغله چې تاسو پر اږدې در په نکاح به کړو، او که دغه شی یو تصور راځي یعنی سودا او وسوسه ده او ته د ځان څخه نسې لرې کولی، طبیب به درته راوغواړو او په دې لار کې به دونه پیسې خرڅ کړو تر څو چې ته جوړېږې. قریش آماده دي چې د دې په مقابل کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین او دعوت خبرې پرېږدي، هر څه وکړي او وایي هر څه چې ته وایې زموږ قبول دي، پر تا ویل او پر موږ کول دي، خو د دین او دعوت خبرې پرېږده. قریش اندازې دعوت څخه فلپ وه، د دعوت د نشرېدو څخه بیرېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته نیولی دی. کم وخت چې ولید د خپلو خبرو څخه فارغه سو، رسول الله علیه و آله ورته وویل ستا خبرې خلاصې سوې؟ ولید ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل اوس نو ما ته غوږ ونیسه. ورونو اخلاق دغه دي. وخت چې خبرې کولې دی صلی الله علیه و آله وسلم چپ او خاموشه و، فقط غوږ یې نیولی. کم وخت چې هغه د خبرو څخه فارغه سو ویل اوس نو غوږ ونیسه. هغه ویل ښه وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولو خبرو په جواب کې د سورت حامیم السجده یا سورت فصلت څو آیاته ورته وویل. په نورو خبرو یې هیڅ جواب ورنه کوي، د هغه دپاره فقط قرآن مجید کافي و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني دغه قرآن د هغه الله جل جلاله د طرفه را لېږل سوی دی چې ډېر مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی. داسې کتاب دی چې آیتونه یې په تفصیل سره بیان قرآن دی چې په عربي ژبه لوستل سوی دی د هغه قوم دپاره چې پوهیږي. مؤمنانو ته په جنت سره زیری ورکوونکی دی او کفارو ته د دوزخ څخه بیرونکی دی. نو مخ وګرځاوه ډیرو کفارو، دوی حق نه اوري او دغه کفار محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، په هغه څه نه پوهیږو چې ته موږ هغه ته دعوتوې چې توحید او قرآن دی، او زموږ په غوږو کې دروندوالی دی، ستا خبرې نه اورو، زموږ او ستا په مابین کې د مخالفت پرده ده. نو ته په خپل دین عمل کوه او موږ په خپل دین عمل کوونکي یو. دغه آیاتونه یې وتول چې د الله عز وجل دې قول ته ورسېدي. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. یعنی که چیرې دغه کفارو د حق څخه مخ وګرځاوه نو ته دوی ته ووایه چې زه تاسې د سخت عذاب څخه بیروم په مثل د هغه سخت عذاب د عادیانو او سمودیانو چې پر عادیانو باندې سرسر مقرره سو او پر سمودیانو جبریل علیه السلام چغه او ناره وکړه. د صاعقې د نامه په اورېدلو ولید ډېر زیات وبېرېدی، د خپله ځایه څخه ور ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر خوله یې لاس ورکښېښاوه چې چپ سي او نورې د عذاب خبرې ونه کړي، او ویل د الله روی مې در وړی دی رحم، د الله روی مې در وړی دی رحم. د ډېرې بیرې څخه ور چې پر دوی به هم داسې نازله سي لکه د عاد او ثمود صاعقه، او بیرته راغلی پر خپل ځای کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور آیاتونه هم پسې تلاوت کړه تر څو د سجدې و آیات ته ورسېدی. د سجدې آیات چې تلاوت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه او بیا یې ورته وویل یا ولید وادي ورېده، اوس نو ته او دغه آیاتونه زما د طرفه ستا جواب دغه دی. نه بحث و نه مناقشه او نه نور دلایل و، فقط او فقط د ده د خبرو جواب د قرآن مجید آیاتونه و. ولید د خپله ځایه څخه لکه بېهوشه ولاړ سو. دا د قرآن مجید سحر او اعجاز دی. دا د قرآن کریم تاسو د قرآن مفصل او بېغږ واورېدی، داسې یې واورېدی چې غوږ یې ورته نیولی و، فکر او پام یې پر کاوه، تر ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. ولاړ سو او بیرته قریشو ته ورغلی. ټول قریش په دارالندوه کې د ده په انتظار ناست وه. دی یې د بحث او پیشنهاد دپاره لیږلی و او اوس ټول د جواب په انتظار دي. خو ولید لکه بېهوشه او مسحوره و دارالندوه ته ورننوتی. د دغه عجیب کلام تر تاثیر لاندې و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ان من البیان لسحرا، یعنی بېشکه ځینې بیانونه د سحر تاثیر لري. نو چې بشري کلام تاثیر لري د قرآن او اسلام په باره کې څه فکر کوئ؟ رښتیا هم ولید ابن المغیره د قرآن مجید په اورېدلو مسحوره سوی و. کم وخت چې دارالندوه ته ورننوتی او قریش ولیدی ویل سړی بیرته راغلی مګر په والله نه په هغه مخ چې تللی و، په سړي کې ډېر فرق راغلی دی. ولید کښېنستی. قریش ویل څه خبرې راوړئ؟ ولید ویل والله د محمد څخه مې داسې خبرې واورېدې چې په والله د هغه مثل مې په خپل عمر نه دي اورېدلي. او دا خبره هم پر اضافه کړه. ولید وویل ان لقوله لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه. یعنی په خبرو کې خوږوالی و، په خبرو کې اعجاب او شایست پروت دی. لفظ د خبرو یې میوه لري، معنا د خبرو یې تنده پورته کوي. د ده خبرې پر هر چا لوړیږي او څوک نسي پر لوړېدلی. ورونو د عربو لوړوالی عادي پوه سبحان الله. هر وخت چې الله عز وجل و یوه قوم ته خپل رسول ورلېږلی دی د هغه شي معجزه یې ورسره ورکړې ده چې دغه قوم به هغه کې مشهور او رسېدلی و. مثلا د عیسی سلام قوم طب کې شهرت درلودی
او رسېدلی و. نو د عیسی علیه السلام معجزې هم د دغه قسمه څخه وې. پس یې جوړاوه، مورزاده ړوند یې بینا کاوه، حتی مړي یې ژوندي کول، ځکه چې دغه قوم ته معلومه سي چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده او د انسان کار نه دی. د فرعون قوم په سحر او جادو کې رسېدلی و او مشهوره و. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته هم د دغه قسمه معجزې ورکړې. هغه دا چې د لاس له کاره یې دونه د ساحرانو ټول سوي شیان تېر کړه چې بیا د څخه راویستی داسې به ځلېدی لکه لمر. عربو د دې شیانو څخه کم شی نه درلودی. هغه دوی چې درلودی او رقابت بې پکاوه هغه د ژبې فصاحت او بلاغت و. واقعا هم د تاریخ د شروع څخه بیا تر اوسه پورې په ټول بشر کې د فصاحت او پراختیا په اساس بله داسې ژبه نه ده پیدا سوې لکه عربي. نو ځکه و عربو ته د هغه جنس څخه معجزه راغله چې دوی په هغه کې مهارت درلودی. داسې شی په معجزه کې نه ورته راغلی چې دوی د هغه په باره کې معلومات نه لري، بلکې عربو ته داسې شی په معجزه کې راغلی چې دوی د هغه کار استادان وه او قرآن مجید دونه بلیغ او فصیح و چې دوی ورته عاجزه سوه او تر اوسه هم ورته عاجزه دي. نو ځکه د ولید پر ژبه دا جملې وویل سوې. قریش ورته وویل یا ولید تا خپل دین پرېښاوه؟ اصبعت یا ولید، یعنې د دینه واوښتې؟ ولید ویل یا د دینه نه یم اوښتی، مګر والله ما داسې کلام په عمر نه دی اورېدلی. قریش ویل دا شعر دی. ولید ویل والله تر تاسې ټولو په شعر پوهېږم، په بحرو، په نثر، شعر، په ټولو پیژنم. د عربو ژبه را معلومه ده، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کلام شعر نه دی. قریش ویل چې شعر نو کاهن او ولیل کاهن پیژنم او کارون، د هغو د اور بلولو او شیانو سوځلو ټوله طریقې را معلومې دي، حتی میرګیان او یانو معلوم دي، لیوني او ګیاني هم حرکت چې نسته. قریش ویل نو ساحر او جادوګر دی. ولید ویل سحر او ساحران پیژنم، د هغو د شیانو تړل راته معلوم دي، د هغو په پکولو پوهېږم، د هغو د کارو څخه هیڅ کار پکښې نسته. قریش ویل موږ دې حیران کړو، څه درته ووایو؟ ولید ویل یا قوم زما په خوله کوئ؟ هغو ویل وایه مقصد دې څه دی؟ ولید ویل دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو کوئ. قریش ویل هغه کارونه څه شي دي؟ ولید ویل یا دا چې متابعت به کوو ځکه د ده خبرې حق دي. دوی ویل په تا یې هم سحر کړی دی؟ څنګه موږ خپل او د پلرو دین پرېږدو؟ دا هیڅ امکان نه لري. ده ویل اسوه خوښ او نیقه نو دا دوه کار وکړئ. قریش ویل څه شي دی؟ دی او خلق سره پرېږدئ چې خلق دعوت کړي. په والله د ده دغه خبرې چې دغه اوس ما واورېدې یو عظیم کیفیت لري. که دی پر خلقو غالبه سو د ده عزت او شرف ستاسې عزت او شرف دی. دی هم د قریشو څخه دی، د ده فخر ستاسې فخر دی. تاسې به په ده سره هغه بختک سئ او که خلقو ووژي دا هم هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. د ولید خبره پخه او معقوله وه، خو قریش ویل یا قسم په الله دی او خلق به نه سره پرېږدو. ولید متردد سو چې قریش نه په راځي نه په ولید ویل نو آخري خبره درته قریش ویل ښه وایه. ویل هغه مناسب او معقول شی دا دی چې خلقو ته وایاست چې ساحر دی او زموږ ټولو خبره باید یوه وي. کم څوک چې د مکې د باندې څخه راځي و هغو ته به موږ ټوله دغه یوه خبره کوو چې ساحر دی. نږدې او مناسبه خبره هم دغه ده چې د ده په خبرو کې سحر دی. د سحر په واسطه قوم سره جلا کوي او خاوند جلا کوي، زوی سره کوي. سبحان الله. شیطان یې لار ووهل. اوس لږ وخت د مخه ده کوښښ کاوه چې قوم ته سمه لار وروښیي، مګر دی پخپله واوښتی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په بد ویلو شروع وکړه. نو د دغه ولید په باره کې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ممدودا وبشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. اوس باید د دغه تلاوت سوي آیاتو مختصره ترجمه درته وړاندې کړم. ذرني ومن خلقت وحیدا، الله عز وجل وایي ما او هغه څوک چې یوازې مې پیدا کړی دي سره پرېږده. د یوازې څخه مقصد دا دی چې هر سړی د مور د نس څخه بې ماله بې اولاده یوازې راوځي، فوج لشکر او نور شیان د ځانه سره نه راوړي. او یا د یوازې مقصد خاص دغه ولید ابن مغیره دی، ځکه دی د پلار یو زوی و. وجعلت له مالا ممدودا، او بیا مې وده ته ډېر زیات مال ورکړي. وبنین شهودا، او زامن مې ورکړه چې د ده سره به په هر مجلس کې حاضر و. ولید د ډېر مال خاوند او د لسو زامنو پلار و چې دا زامن به همیشه د ده په مجلس کې حاضر و. ومهدت له تمهیدا، تیار او آماده مې کړه ده لره په تیارولو سره، یعنې ده لره مې په دنیا کې د عزت او مشرتوب ټول شیان آماده کړي وه. ثم یطمع ان ازید، او بیا طمع او امید کوي چې نور بیا هم ور زیات کم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هیڅکله داسې نه کوم چې مال نفر او نعمتونه دې نور هم ور ډېر کم. بېشکه چې هغه زموږ آیاتو لره مخالف او عناد کوونکی و. سأرهقه صعودا، ژر ده چې د اور پر لوړ غره بیا وخېجوم. صعود په دوژخ کې د یوه غره نوم دی چې همیشه کافران ورخېجول کیږي، بیا د هغه غره د سره څخه کښته رالغړول کیږي، چې دا هم د کفارو دپاره یو قسم عذاب دی. انه فکر وقدر، بېشکه هغه فکر وکړي چې پر قرآن څنګه طعن یا عیب ووایم، او په خپل زړه کې خبره جوړه کړه چې ووایي چې قرآن کریم سحر دی. فقتل کیف قدر، پس هلاک سو، ملعون کړه سو، څنګه یې دا خبره جوړه کړه. ثم قتل کیف قدر، بیا دې هلاک او ملعون سي، خراب او برباد سي، څنګه یې کړه سحر دی. ثم نظر، بیا یې محمد یا قرآن ته وکتل. ثم عبس وبسر، بیا یې مخ تریو او تندی یې غوټه کړي. ثم ادبر واستکبر، بیا یې محمد صلی الله علیه و وسلم ته شا کړه او د اسلام څخه یې سرغړونه وکړه. فقال ان هذا سحر یؤثر، نو ویل نه دی دا قرآن مګر سحر دی چې د نورو ساحرانو څخه رانقل سوی دی. ان هذا الا قول البشر، او نه دی دا قرآن مګر قول د بشر. سأصلیه سقر، ژر به دی د دوژخ اور ته داخل کم. یعنی دغه سړی چې حق یې وپېژندي او ده ته دغه حق واضح داسې خپل قور ته او بیا په یوه وار واوښتي، داسې اوښتل چې د حق دشمن وګرځېدی، نو خود دغه سړی د اور مستحق دی. سأصلیه سقر، دغه آیاتونه د دغه حادثې سوال او جواب په سبب نازل سوه. امام طبري او ابن کثیر او نور سیرت پوهان روایت کوي چې دوهم وار بیا د قریشو مشران چې په هغو کې ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل هم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله، او دا وار یې بیا پر عرض کړه چې دونه مال به درکو چې په موږ ټولو کې ته غني سې، او زموږ د پیغلانو څخه به هغه تر ټولو ښایسته پیغله در په نکاح کو، او که دا شی د پیري څخه درته پیښ وي موږ به دې په هر څو پیسو سره چې وي علاج وکړو، او داسې نورې دنیوي خبرې یې ورته وکړې. خو ته فقط دا زموږ د الهو بد ویل پرېږده او زموږ عادات د ناپوهۍ او جاهلیت عادات مه بوله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه د دغو شیانو دپاره نه یم رالیږل سوی چې دا تاسې یې راباندې عرضوئ چې په هغه سره دې زه ستاسې مالونه وغواړم، یا دې په تاسې کې شرف وغواړم، یا دې پر تاسې پاچهي وغواړم، مګر الله عز وجل او پر ما نازل دی. امر کړی چې و تاسې ته بشیر او نذیر سم. ما د خپل رب رسالت در ورساوه او تاسې ته مې نصیحت وکړي. که تاسې دغه شیان قبول کړئ چې ما د رب د طرفه راوړي دي، دا مو په دنیا او آخرت کې ګټه ده،
او کې ونه منئ تر هغو صبر درته کوم چې الله عز وجل زموږ او ستاسې په مابین کې فیصله کوي. نو قریش ورته وویل که ته د دغه شیانو څخه هیڅ شی نه قبلوې چې دا موږ در باندې عرض کړه او ته دعوه کوې چې زه رسول الله یم، نو تر تا د مخه ټولو انبیاو و خپلو قومو ته معجزې راوړي دي او تا موږ ته معجزه نه ده راوړې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما تاسې ته د رب عز وجل کلام راوړی دی. کفار ویل یا که ته غواړې چې موږ ستا دین ته داخل سو نو تا ته دا معلومه ده چې زموږ مځکه د هر چا تر وطن تنګه ده، شاوخوا غرونه راباندې راګرځېدلي دي او اوبه هم هیڅ نه لرو، اقتصادي حالت مو ډېر تنګ دی. نو د خپل هغه رابه څخه وغواړه چې ته په دغه رسالت رالیږلی یې چې دغه غرونه راڅخه لرې کړي او موږ ته داسې ولې او وبه لکه د شام او عراق ولې د هغه په واسطه موږ ته باغونه زراعت او واښه شنه سي او الله مو غنیان کړي، نو موږ به هم ستا څخه یوه فایده ووینو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا د الله جل جلاله کار دی، کې خوښه و در بیکي او کې نه وه خوښه نه درکوي. کفار وویل یا محمد داسې نه کیږي، که ته دا نسې کولی موږ ته زموږ مړه پلرونه او نیکهګان را ژوندي که، ښه دی چې موږ خپل پلرونه او نیکهګان ووینو. او د هغو په جمله کې به قصی ابن کلاب هم وي. هغه یو صادقه شیخ و چې موږ د هغه څخه ستا په باره کې پوښتنه وکړو چې دا ستا خبرې حق دي که باطل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل مړي الله را ژوندي کوي، زه مړي نسم را ژوندي کولی. قریش ویل ګوره هیڅ نه کولی. بیا هم محترمونو څه چې فته پای ورسېده پاته بحث به په راتلونکې اتمه فته کې واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا